د لارو بارو په اړه درنو لیدونکو د زړه له کومې سلامونه درته وړاندې کوم. اوس موږ د افغانستان د اوسنۍ وضعیت په اړه باندې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر صاحب محمد عثمان رستار طریقې سره مرکه کړې ده. په پیل کې له ده څخه مننه کوو چې موږ ته یې وخت راکړ. ډېره مننه. ډاکټر صاحب که چیرې په لنډه راته ووایئ چې په افغانستان کې دغه اوسنۍ وضع داسې ده چې د یوه طرفه د امریکې لخوا جنگي ټانګونه افغانستان ته لیږل کېږي، د بل طرفه د افغانستان د حکومت لخوا د سیمه ییزو پولیسو په نامه باندې 10,000 کسان په دندو ګمارل کېږي چې د خپلې سیمې امنیت به ساتي او مخالفین به نه پرېږدي چې هېڅ ډول اعمال وکړي، او د بل طرفه د روغې جوړې خبره کېږي. نو دغه ټولې خبرې یو ډول په تضاد کې دي. تاسې د دې پالیسۍ ته او دې خبرو ته څنګه ګورئ؟ اصلا هماغسې چې تاسو ته معلومه ده د غربي نظامی ائتلاف په منځ کې د افغانستان د جګړې او سولې پلوند دغسې یو واحد ستراتیژي شته والې نه لري. اساسا 9 کاله مخکې افغانستان وروسته له دې چې امریکایان ورباندې حمله وکړه یوه نړیواله دغه پروګرام د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې جوړ شو. یا په بل عبارت افغانستان دغسې یو هیواد و چې نړیواله ټولنه غوښتل پکې د دیموکراسي د اصولو په پلي کولو کې او بالاخره د حقوق بشر د تامین په مقصد یوه اسلامي نمونه ټولنه او هیواد جوړ کړي د نورو اسلامي هیوادونو دپاره تقلید ولوي. دغه موضوع چې بالاخره موږ نمونوي ټولنه د جګړې له لارې او د یو بېوزلې او کمزورې هیواد تر لاس لاندې کولو په حساب باندې جوړولی نه شو. دغه بل موضوع ده. اما خبره دا ده چې بالاخره دغه نړیواله پروګرام چې په افغانستان کې د پرې کولو په حال کې ورو ورو د دې دپاره چې امریکایان هم د جګړې په ساحه کې او هم د سولې په ترڅ کې په سیاسي چارو کې د دې په مقصد چې بالاخره په افغانستان باندې خپل ولکه ټینګه کړي او په انحصاري او یوازیتوب هم د جګړې په ساحه کې هم په سوله ییز چارو کې په یوازیتوب تصمیم ونیسي. دغه کار د دې لامل وګرځي چې د امریکا متحدین له امریکا نه لرې شي. خبره دې ته ورسېد چې همدا اوس مینو د غربي هیوادونو په منځ کې ځینې هیوادونه لکه کانادا، آلمان، فرانسویان او نور د اروپایي غړي هیوادونه داسې غږ پورته کوي چې موږ خپل عسکر د افغانستان نه باسو. البته دغه عسکرو ایستل یو بل لامل هم لري او هغه دا ده چې هغه اشتباهاتو په موازاتو کې چې نړیوال نظامی ائتلاف افغانستان کې مرتکب شو د هغه په موازاتو کې د مقاومت دغه څه شی جګړه په افغانستان کې پراختیا ومونده او بالاخره ځینې سیمې مقاومت تر ولکې لاندې راغی. په هر حال په دغسې شرایطو کې د یوې خوا د سولې خبرې کول او د بلې خوا جګړې ته لمن وهل هماغسې چې تاسې وویل د ځینې تانکونو په استولو کې زه ګمان کوم خبره په دې کې ده چې اصلا هماغسې چې ما مخکې ویل د نړیوال نظامي ائتلاف په منځ کې واحد ستراتیژي نشته او لار ورکه ده. پاتې کېږي دغه موضوع چې تاسې وویلې چې تقریبا 10,000 پولیسان امکان لري چې په راتلونکو وختو کې وروزل شي تر څو چې نړیوال نظامي ائتلاف په دې وتوانېدي چې ورو ورو هغه په موازاتو چې خپل عسکر د افغانستان نه باسي
امنیتي چارې افغاني ارګانونو ته وسپاري. په دغه باره کې زه داسې ویلی شم چې اوسنۍ امنیتي ارګانونه اصلا ملي بڼه نه لري. د ځینې جنګسالارانو چې د لږکیو قومونو نه ترکیب شوی جوړ شوی او که بالاخره بهرنۍ قوتونه د افغانستان نه خپل عسکر راوباسي، اصلا زه ګمان نه کوم چې جګړه ختم شي. جګړه په بل ډول هماغسې زور اخلي او پراختیا مومي تر څو چې هغه قوت چې همدا اوس مونږ ته ثابته شوی چې د مقاومت په لاس کې ده، خپل ولکه په ټول افغانستان کې ټینګي. په دغه حالت کې مونږ یو اسلامي امارت چې امکان لري د نړیوال اختلاف لخوا د منلو ولوي، یو تعداد افغانان هم د هغه سره مخالفت ولري، ځکه چې بیا همغه مخکنی اشتباهات چې په سیاسي، ټولنیز او ډیپلوماتیک ساحاتو کې د افغانستان مخکنی اسلامي امارت مرتکب شو بیا د سره تکرار شي. او دغه کار د دې لامل ګرځي چې جګړه په بل ډول دوام ومومي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وویل چې که چیرې بهرني ځواکونه د وتلو نیټه په ډاګه کړي نو په دې سره به دوی اوربند وکړي. او له بل طرفه بهرنیان هم وایي چې د طالبانو لخوا خبرو اترو ته تمایل لیدل شوی دی. نو تاسو په دې اړه باندې څه وایئ؟ خبرو خو اساسا ځینې شرایط لري. اصلي موضوع دا ده چې خبرو اترو باید د یوې خوا د مقاومت د مختلفو کلیو او له بلې خوا د بهرنیو قواو ترمنځ وشي. او دغه خبرو اترو مثلا په لومړی پلاو اوربند نتیجې ته ورسیږي. په دغه حالت کې دواړو خواو اما مثلا د مقاومت کلیو او له بلې خوا د بهرنیو قواو د یو تعهد او ژمن پر بنسټ باندې اوربند اعلانوي او بالاخره د دغه اوربند پر بنسټ باندې د صلح د متارکې او صلح پروسه پیل کیږي چې زما له نظره دغه د صلح پروسه دوهم پلاو وروسته د اوربند نه د یو موقتي حکومت جوړول دی چې په دغه برخه کې د افغانستان اسلامي ګوند هم خپل ملاتړ څرګند کړي. څومره ورته هیلهمن یې چې دا خبرې به دا پروسه به بریالۍ کړي؟ هغه پروسه بریالۍ کېږي په دې شرط باندې چې بهرنیو قواو دې ته حاضر شي چې له وسلوال مقاومت سره په نیغه خبرې اترې وکړي. خو اوسنی حالات ته چې ګوري لکه په اوله پوښتنه کې مې چې وویل د یوه طرفه جګړې ته شدت ورکوي، د بل طرفه د روغه جوړې خبره کوي. امریکایانو خو داسې ستراتیژي لري چې موږ تر هغه وخته پورې چې جګړې د شدت له لارې وسلوال مقاومت دې ته حاضر ونه کړو چې زموږ د صلح شرایطو ته ځان تسلیم کړي. موږ هماغسې خپل جنګي فشار ته ادامه ورکوو. دغه فشارونه چې د جګړې له لارې امریکایان اعمال کوي د وسلوال مقاومت لپاره د منلو ول د دې لپاره نه دی چې امریکایان لکه د افغانستان اوسنی حکومت غواړي چې په افغانستان کې مقاومت، اوسنی اساسي قانون، اوسنی نظام، اوسنی واکمني په یو ډول نه بل ډول ومني او بالاخره په دغه اوسنی سیاسي چاپیریال کې ځان په اصطلاح منحل کړي. په دې حساب باندې تر هغه وخته پورې چې د امریکایانو په دریځ کې د مقاومت په مقابل یو څه نرمش و اعتدال رامنځته شوی نه وي، زه ګمان نه کوم چې اصلا دغه خبرې اترې چې په نیغه هم وشي کومې لاسته راوړنې د سولې په اړه ولري.